ما او تا د سلیپ ګراک باندې هم جومات پرېښی قناعت نشته 800 روپۍ دې نن وګټلې الله ازمایش در باندې کوي الله امتحان در باندې کوي په دغه وخت کې یو ګراک 200 روپۍ نور پیدا کېږي چې ته ورته ودرېږې 200 روپۍ نورې زیاتې ګټې دلته منادي اذان وکړي الله اکبر الله اکبر ته څه کوې هلته سوچ به یار هلته لمونځ او دلته ګراک یا ګراک مهم دی لمونځ پرېږده څونه جوماتونه موږ په دې پیسو پرېږدي د 100 روپو پر ګراک باندې موږ جومات پرېښی دی حال دا دی چې نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي زما دا خوښ چې مؤذن توام اذان وکړ بیا یو چا توام ورسې جومات ودرو او بیا زه راسم سم پر هغه دوکانو پر هغه کورو باندې چې خلک پکې ناست وي جومات ته نه یې تللي دی راوباسم جومات ته د دې کور او مال ټول ته ور واچوم دا مې خوښ نو ما ورته د 50 روپو په ګراک باندې ته داسې د بازار ته اول اذان چې وسي بیا خرید فروت حرام دی دا متفقه مسله وتلې چې اول د جمعې اول اذان وسو الله جل جلاله قرآن کې وایي فسعوا الى ذکر الله نو نه کاروبار بند که زمړې دا یوه هفته نس وي مور خېټه دې نس وډک بنده که پر دغه ځای باندې ځه ولاړ شه د جمعې لمانځه فسعوا الى ذکر الله وذروا البيع پرېږده خرید فروخت معاملات کاروبار پرېږده پر دغه ځای پرېږده الله وایي امر دی وذرو پرېږده البيع خرید فروخت لیکن ورسه څوک سباخته تر تا به ښه غټه ږیره هم لري لونګۍ به هم تړلي لیکن د جمعې لمونځ په دغه ګراکانو دا مسله اتفاقي مسله موږ ایستلې په دغه وخت کې خرید فروخت نه دي روا لیکن ته راسه دا اوس ما ته ولاړ سه بازار ته هلته به یې خطبه شروع وي دلته به دی چابک چابک کېږي ګراک ته به یې شي ورکوي بیا به ځي جمعې لمانځه ته دا زموږ دینداري سو دا زموږ د خپل دین سره محبت سو نو بیا به زموږ د زړه سکون د کومې خوا موږ پیدا کړو